پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي کچیرې یو سړی قرضدار دی بیا هغه د چې چا روپۍ ورباندې دي هغه ورلره رالی ورته ویې ویل زما روپۍ بیا د په ډېر ښه انداز دغه روپۍ ورکړلې د الله رسول فرمایي څنګه وایي دلته دا چې کوم چا پر تا روپۍ باندې وي په ډېر ښه انداز دې ورکړي هغه دې راضي کوي پیغمبر علیه الصلاة وسلام فرمایي د مځکې ټول حشرات میږان راواخله خصمانان راواخله بل شی راواخله دا بیا حیوانان بیا په سمندر کې چې کوم مایان دي هغه هغه سړي ته د مغفرت دعا کوي چې کوم چا و هغه خپل چې دی پورې ورباندې و هغه ته په ښه انداز باندې د خپل روپۍ ورکړي هغه یې راضي کوي ګوره څومره لویه خبره ده ستا پر ما روپۍ باندې دې ته رالې ما په ډېر ښه انداز و تا ته دا روپۍ درکړې د الله رسول فرمایي د مځکې ټول حشرات راواخله میږان راواخله خصمانان راواخله بل په دا غارو کې چې اوسیږي او د الله رسول فرمایي حیوانان راواخله حیوانانو غویی راواخله وش راواخله بل راواخله او دغسې د الله رسول فرمایي په سمندر کې چې کوم مایان دي دا و هغه سړي ته د مغفرت دعا کوي چې کوم چا دغه کم پور پر ده باندې و هغه یې ډېر په رضا په خوشحالي و هغه خپل حقداره ته ورسوي او که چیرې دا پور یې په ښه انداز ونه رسوي دا پور نه دی دا یې په ښه انداز نه ورسوي ټال مټول یې کوي ورسره دی لري یواره یوه خواته سي بیا بله خواته سي یواره نن بیا سبا د الله رسول فرمایي هر ورځ الله رب العزت د ده په عملنامه کې ظلم لیکي چې ته ظالم یې او ته ګناهګار یې ته ظالم یې او ته ګناهګار یې او هر ورځ الله رب العزت د ده په عملنامه کې ګناه لیکي چې د چا پر چا پور باندې دی بیا په ښه انداز نه ورکوي نه راضي کوي نه خوشحاله کوي ځان دورې کوي روپۍ لري د الله رسول فرمایي هر ورځ د ده په عملنامه کې الله ګناه لیکي د الله رسول فرمایي هر ورځ د ده په عملنامه کې الله رب العزت ظلم لیکي چې دا سړی چې دی هغه ظالم دی صحیح شو عزیزانو زموږ ته ژوند د پیغمبر علیه السلام د خبرو سره سمون خوري د پیغمبر علیه السلام د خبرو سره برابر دی په خدای قسم لکه د کافرانو ژوند چې د محمد رسول الله مبارک د ژوند د څومره جلا دی د غومره موږ مسلمانان یو د پیغمبر علیه السلام د ژوند څخه لرې یو ګوره قاضي فضل الله صاحب دامت حیاتو په امریکا کې دی ډېر زورور عالم دی مفسر دی د قرآن هغه فرمایي دا مسلمانان داسې جوړ سو په دوو کښتۍ کې سفر کوي په سمندر کې په دوه کښتۍ کې به یک وخت سړی سفر کولی شي نیسي کولی دام نسي کولی چې یوه پښه دې په یوه کښتۍ کې بله دې په بله کښتۍ کې دام نسي کولی چې یوه کښتۍ د اخوا را روانه ده بله د دې خوا روانه ته په دواړو کې سفر کوي یوې کښتۍ ته څه که بیا مشرق له ځې که مغرب له ځې که شمال له ځې که جنوب له ځې دغسې د زما او ستا ژوند چې دی عزیزانو قاضي صاحب محترم فرمایي وای دا داسې جوړ سلو یو طرف ته د محمد رسول الله ژوند دی بل طرف ته زما او ستا رواجونه دي یو طرف ته د محمد رسول الله سنت دی بل طرف ته زما او ستا رسمونه دي یو طرف ته د پیغمبر علیه الصلاة وسلام طریقې دي بل طرف ته زما او ستا خواهشات دي زما او ستا مطلب هغه د انډیوالۍ و د ملګرتۍ و د بل د هغه فکرونه دي زموږ سره دي دا مسلمان به یک وخت په دوو کښتۍ کې سپور دی یوه کښتۍ د محمد رسول الله مبارک سنت دي هغه بله کښتۍ چې د هغه هوا او خواهشات دي په دوو کښتۍ کې هېڅ چا به یک وخت سفر نه دی کړی او مسلمان دا دی سفر کوي نه محمد رسول الله پوره فالو کړی دی نه هغه زموږ رسمونه رواجونه موږ پوره خپل کړي دي بس نیمه یو کوو نیمه بل کوو د دې څه چیز جوړېږي د دې څه وچ کلک منافقت چې دی هغه جوړېږي